دا اوس کومه ورځ الله یادوي د اختر ورځ یادوي او دې ته یوم څه ورته ویلی کېږي یوم النحر او یوم الحج الاکبر لسمه ورځ د اختر ورځ په دغه ورځ په حاجیانو باندې ډېر غټ کارونه وي مختصر هغه ده چې بلکې مختصر به د هغه طریقه د اول سر نه ذکر کوم چې تاسو ذهن کې ناست دی حج شروع کېږي د کوم تاریخ نه کړی م دی حج که نه کړی وایي زه نه تپوس کوم ووایي حج د کوم ځای نه شروع کېږي د اتم تاریخ نه شروع کېږي نو غوره دا ده چې اتمې ورځې باندې ماسپښین مانځله مازدیګر ماښام ماسخوتن او سحر مونځ دې له ته ځان ورسوي مینا ته او د سنت طریقه ده که چا نه پاتې شو نو حج یې صحیح دی خو ثواب چې پاتې شو دا به هلته تېره کړي دا به د احرام په حالت کې یو خو هغه احرام دی چې یو سړی حج تمتع کوي نو هغه خو عمر جدا کړې ده اوس به حج کوي نو کوم ځای کې چې دی هلته به احرام واچي کوم ځای کې چې دی او بیا پکې دغه نشتي طواف لتله چې بیا به ځي طواف وکوي نه احرام دی واچي ځي دي مینا ته او کوم چې افراد حج افراد کوي یا حج قران کوي هغه خو دی په خپل احرام کې راناستي نو هغه به بس روان به شي مینا ته په مینا کې به د سحر لمونځ هم وکړي دا اوس نهمه ورځ شروع شو غوره دا دی چې دغه ماسپښین ته نږدې سړی عرفات ته ورننوځي دا د رسول صم طریقه وه خو نن سبا ګڼه دومره ډېره زیاته شوې ده رش دومره ډېر شوی دی چې نه کېږي هغه شان نو اکثر خلک د شپې پکې هم لاړ شي څوک د سهار مانځه نه بعد لاړ شي نو دا ټول جایز دي خو غوره طریقه هغه دغه ده هلته به بیا د ماسپښین او مازدیګر لمونځ یو ځای وکړي او قصر به وکړي او جمع تقدیم به وکړي په ټیم به وکړي چې بیا دعاګانو ته ټیم پاتې شي د هغې نه به دعاګانې اذکار تلاوتونه په دې کې مصروف شي نور ډوبېدو پورې او حج دلته ودرېده د رکن حج نه کېږي او د نور د ډوبېدو پورې ودرېده واجب دي دم به د باندې وړي که مخکې ووتې نو نور ډوبېدو پورې به ولاړې چې څنګه نور ډوب شي بس روان به شي مزدلفې ته مزدلفې ته چې ورسېدې هلته به ماښام ماسخوتن لمونځ وکړي جمع تاخیر څه مطلب دی د ماسخوتن د مانځه په ټیم به وکړي ځکه چې ته په لاره باندې وي ماښام لمونځ ټیم به درنه تللی هغې سره به ویتر وکړي ځکه چې رسول صم به ویتر په سفر کې نه پرېښود اوده به شي سهار چې راپاسې سحر لمونځ به وکړي بیا به د مشعر حرام په خوا کې که ځای میلاو شو اوس هلته جومات دی دغه ځای کې ودرېدې که او ځای ته میلاو نه شو په هر ځای کې ودرېږه رڼا لګېدو پورې نور راختو پورې نه د څه پورې رڼا چې ښه رڼا ولګي اوس بیا به روان شي مینا ته الا د زنانو دپاره بوډاګانو دپاره کمزورو بیمارانو دپاره د اجازت دی چې هغوی د مزدلفې د شپه د نیمې پورې تېره کړي او بیا روان شي د هغوی د اجازت دی او که د دوی سره څوک ځوان سړی راغلی او دوی د هغه نه بغیر نشي ګرځېدی نو هغه ورسره هم وتی شي بیا چې کله مینا ته لاړې نو اولنی کار به دا وکړي چې الجمرة العقبه غټ شیطان چې زموږ خلک وي هغه به وولي وکاڼي او د هغې نه بعد به بیا قرباني وکړي که حج تمتع او حج قران قرباني نه بعد به سر وخري ثم ليقضوا التفث وما الله دلته سوي وي بیا دې لرې کړي دوی له خپل خیرې دقې ته وایي لرې کړي ویښته به لرې کړي او وبلان به احرام کوله وهلی شي او دا مسله یې د ساتئ چې په دریو کارونو کې دې دوه وکړو نه احرام کوله وهلی شي او هغه درې کارونه دي شیطان ویشته او سر خریل او دریم طواف حفاظه به هغه ورځ کېږي که نه طواف زیارت چې ورته وایي په دې دریو کې چې دې دوه وکړو احرام کوله وهلی شي خو دا دوه چې دې وکړو او احرام دې کوله وکړو نو ستا دپاره هر څه حلال شو سوای د ښځې نه ښځه بیا هم حرامه ده او ښځه به درته هله حلالېږي چې دا دریم کار ورسره م وکړي هغې ته بیا تحلل اکبر وایي یا تحلل ثاني نو دغه ځای کې به دې چل وکړي چې او په دې ورځ چې کوم دا کارونه مخکې وروسته کې هېڅ حرج پکې نشته په رسول صم پسې قسمه قسم خلک راغلي وي یا رسول الله چا وي ما قرباني مخکې وکړه د سر د طواف نه مخکې او د سر خریلو نه مخکې د شیطان ویشتو نه مخکې مې قرباني وکړه چا وي ما چې دی نو طواف وکړو د قربانۍ نه مخکې چا سوي رسول صم به ټولو ته یفعل ولا حرج زه اوس ته خپل کار کوئ هېڅ خبره نه نور ما چې کومه خبره وکړه دغه ترتیب غوره دی د رسول صم ترتیب و
او که څوک یې مخکې وروسته کړي نو څه حرج پکې نشته. خو مخکې وروسته کړي دا خبره یې ساتي. یو سړی دی قرباني نه ده کړې او ویښته یې مخکې کړو، صحیح دی که غلط دي؟ صحیح دي، صحیح دي. هر کار چې مخکې وروسته کړي. خو دا زموږ د عوامو په ذهن کې هم دا نسته ده او د بعضو مولیانو صاحبانو ورته هم دا په ذهن کې کېنولې چې د هغه وخته پورې به ویښته نه لري کړي چې څو پورې څه نه یې کړي، قرباني نه یې کړي. نو به دوه غریبان عقد په انتظار ناست چې کله به ټلیفون کوه به وایي چې قرباني شوې ده بیا به دې ویښته لرې کوي. نه، ته زه خپل کار کوه، قرباني پیسې دې داخلي کړي بس صحیح شو، زه اوس خپل کار کوه. د دې نه بعد بیا طواف دی. ثم وليطوفوا بالبيت العتيق، او طواف دی وکړي د هغه آزاد کور. نو طواف د طواف افاظه او دا طواف چې دا رکن دی، د دې نه بغیر حج هغه نه کېږي. او دا د فایدې دپاره یاد ساتئ چې دا طواف لیټ کولی هم شي په هغه ورځونه کې، په دویمه وکړه، په درېیمه وکړه، په څلورمه وکړه، هېڅ خبره نه. دا لیټ کولی شي چې خپل جسم ته ګوره، خپل بدن ته ګوره، او د جاهلانو په شان کارونه مه کوئ چې هر څه لازم په یو ورځ کوئ که په هغې کې زخمیان کېږي او که په هغې کې هر څه کېږي. زمونږ د خلک هغه حج ته ښه حج وایي چې په هغې کې صحیح، په هغې کې پهلواني او په هغې کې کشتي. دا یو اوږه به یې ښکاره کړي، حالانکې د یو اوږه صرف د څه دپاره خلک ښکاره کوي؟ د طواف دپاره. ده به د یو اوږه په ټول حج کې ښکاره کړي، سم پهلوان به او یا به یې له منډه هغه دغه احرام نه به یې مفلر جوړ کړی غاړې ته به یې اچولی او داسې ډزه ډزه، کله داسې ځي او کله داسې ځي، په یو ځای کې ورننوځي بل ځای کې. هلکه دا الله عبادت دی، دا بندګي ده د الله. ته حج ته راغلی، الله یې دول راغلی که دلته خلک تنګې. او دا څه دي؟ دا سینه دې څه له ښکاره کړې ده، دا ملا یې څه له ښکاره کړې ده. ولې دې ښکاره کړې؟ په دې طرف باندې زنانه ځي راځي، ولې دې ښکاره کړې؟ او بیا مونځ هم کوي، د هغې نه غټه ناروا ده. اوږې ښکاري او مونځ کوي. حالانکې دې نه منع راغلی دی چې اوږې دې ښکاري، مونځ به نه کوي بیا په دې کې. نو دې خبره کې احتیاط هغه پکار دی. دلته مراد دقه دی وليطوفوا بالبيت العتيق، او طواف دی وکړي د کور آزاد نه. ښه، د دې طواف سره به صفا مروه کوي او که نه؟ حج تمتع کې خو به یې لازم کوي، او حج قران او افراد کې که مخکې کړي د طواف قدوم سره نو بیا پې دلته نشتی، او که طواف قدوم سره نه کړي نو بیا پې دلته شتي. ځکه چې حج تمتع کې درې طواف دي ټول، او دوه پېرې صفا مروه ده. او حج قران او حج افراد کې دوه طواف نه درې طواف دي. خو دا اولنی طواف قدوم څه دی؟ واجب نه دی، سنت دی. یعنې که دې پرېښو حج دې صحیح دی، هغه سنت دی. و که چا وکړو او د هغې سره صفا مروه وکړه نو بیا پې نشتي بله صفا مروه، ځکه چې په هغې کې صفا مروه څو پېرې ده؟ یو پېر ده بس. په دې ورسېدی که په دې سره چې دی زموږ د درس اختتام ته ورسېدو.